د ایرو څلی مې وران نه کړې ورو تیر شه، باده زه هم د اشنا د عشق یادګار یم. وایي د هغه مهال هند ته د خوشدل خان تر تیښتې وروسته عبدالرحمن خان د هغه ټوله شتمني ضبط کړه او د دغې هسکې کلا دروازه یې له صدمردې کابل ته په اسانه بار کړه. د حکم د اعدام په دیده هغه ځمکې دارایي آسونه قالینې څه شی چې و هغه ضبط شو یې وړل په شمول د دې دروازې چې دا دروازه اوس بیا په لاورۍ دروازه دا ټول ضبط شول. امیر عبدالرحمن خان ضبط کړ. د خوشدل خان پر وړاندې د لاجارۍ یا د هغه د نیولو توطیه څنګه ناکامه او له هغه سره د عبدالرحمن خان د قصاب خواخوږي له کومه وه؟ بیا دغه خوشدل خان په وخت په قندهار کې چې و دغه یو نفر سره یې کومک کړی و، دا عبدالرحمن خان د جاسوس په صفت را لېږلی و. هغه هغه سردار مادایب خان دا گیر کړ، ویل دا به اعدام کو. هغه به کو ویل خوشدل خانه په دې کیسه کې ته څه وایې چې ده ته څه جزا ورکړو؟ هغه ورته ویل په دغه یوه نفر نه د امیر عبدالرحمن خان لښکر نه کمیږي نه زیاتېږي، چې کوي خو هغه د خوښې که څه هغه ورسره لري موافقه عفو ورته وکړه. دا کار چې ده کړی په دغه باندې امیر عبدالرحمن خان خبر هم نه ده، خو د ده ژوند به کوم وخت چې په ده حکم د اعدام وسه هغه نفر هغه د ده هغه ښېګڼه په مغز کې وه، هغه چې د عبدالرحمن خان قصاب یادېده، قصاب یادېده، هغه په مخ کې وه. دی راغی پټ نفر ورته ویلې چې لاړ شئ تاسې خوشدل خان ته ورته ووایه چې په تا که د هغه اعدام خبر که، هغه خبر که، ملا مشکیانم هم خبر که او خدای نظر خان هم خبر که، ته هم په تا حکم د اعدام سوی چې په تا پسې لجارۍ وځي. له خانانو د حکومت ویره څه وه چې ان غوسې یې لویه کلا ته لا کړه؟ له سردار مادایب خان سره په قندهار کې دی رئیس په وخت کې به رئیس تنظیمه ورته ویلي یا بیا حاکم اعلی ورته ویلي. دی له سردار مادایب خان سره وظیفه درلوده. کوم وخت چې امیر عبدالرحمن خان له سمت شمال راغی د پادشاهي اعلان کړه، دی له هغه سره و، له سردار مادایب خان سره و. د 100 سپاره درلودل، 100 سپاره یې درلودل خوشدل خان. دی خانه هم و بر علاوه د دې چې له هغه سره نایب الحکومه و له سردار مادایب خان سره. سردار مادایب خان په قندهار کې د پاچاهي اعلان وکړ او امیر عبدالرحمن خان له سمت شماله راغی، هغه ته پاچاهي اعلان کړه چې قدرت سیاسي ټول افغانستاني و. هند ته د خوشدل خان تر تیښتې وروسته شاولی غلی شو او د روغې جوړې لاره یې ونیوله. خو دا چې تېره شوه بیا دوی لاړه هند ته مهاجر شوه. همالته چې مهاجر شوه پسې همالته پراته وو. بیا عبدالرحمن خان مورکړی قرآن ورولېږه چې تا سره غرض نه لرو. بیا دوی ورته ویلې چې غرض لرې که نه لرې، زه بیت الله شریف ته ځم حج کوم. بیا وروسته لږه خپل وطن ته ځم. د کلا د سپین برج خټه له لسګونه کیلومتره لرې ګوډه نومې سیمې ورته راوړل شوي. ولې؟ زموږ د دغې ګوډه د خاورې مقاومت زیات ده په مقابل د باران او د واورې د دې شیانو کې. څو مرمۍ د هوان لګېدلي، څو د اوبو څو لګېدلي، لیکن هېڅ داغ یې نه ده ورکوي، داسې لکه وړه مرمۍ څه لګېدلې. یعنې د ما عمر ده، لوی سوی یم، تولد سوی یم. یعنې دغه کلا ټوله مکملا تر ټولو برجو سره دا مکملا جوړه وه. په طول د دغه تحول د 57 نه دا کلا په ورانېدو شروع وکړه او تر نن ورځې پورې اوس دغه آثار پاتې دي. هغه دهقانان د حویلۍ مابین کې زندگی، یعنې خپل شیطانان ټول نشته. دا هم ویل کېږي چې د لویې کلا د جوړېدو پر مهال به خلک په جبر شرط راوستل کېدل او که به یې د خټې پنډه له لاسه پرېوته په پخڅه کې به خښېدل. دغه ادعا څومره سمه ده؟ دا چې نفر په پنډه به خطا شو، نفر بیا په پخڅه کې کېوده، دا هېڅ منطق نه مني. دا مخالف خلک دا خبرې کوي. زموږ د نیکو، زموږ د پلرو د دې وخت زمان شهامت، هغه میړانه په اصطلاح دسترخوان د دې بدنامي کوي.
خو دغې کلا د زمانې ګڼ تړاکونه پر سینه وخوړل او که د حکومتونو پام ور وانه وړي نږدې ده چې دغه نایابه تاریخي ابده د خلکو له سترګو پناه شي.